یا ایها الذین آمنو ہے مومنانو لا یبلونکم الله هم امتحان بکی پتا سبحانه الله تعالی بشین پیوسی سره من الصید د ښکارنا تنالو چې رسیږي هغې ته ایدیکم لاسونه ستاسو ورماحکم او نیزې ستاسو رماحکم غشي ستاسو یا نیزې ستاسو لیعلم الله دیر پاچ ښکاره کې الله تعالی من هغه څوک یخافه چې یریږي د هغه نه بالغیب پیشیشه بې د لیدلو نه فمن اعتدی چا چې زیاتې وکړو بعد ذلک پس د دې نه فله عذاب علیم در په عذاب دی سخو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تقتلوا مقتلوا الصید ښکارو وانتم حرم چې تاسو په احرام کې ومن قتل و چا چې قتل کو منکم ستاسو نه متعمدن قصدن متعمدن د قصده فجزاء مثلو نپاغو بدله ده مثلو پشان ما د اغه قتل چې قتل کړی دی من النعم د ساروینا يحكم به چې فیصله کوي چې فیصله به کوي پاغه باندې زوا عدل منکم دو انصاف والا منکم استاسنا هدیم بالغ الکعبه هدین دا هدیه بی بالغ الکعبه چې رسیدلی بی کعبه ته رسیدون کی کعبه ته او کفارتون یا کفاره دا طعام مساکین چې خوراک د غریبانو دی او عدل ذالکا یا برابر د دی سیامن روجی دی لیذوق د پاچ دی اوسکی وبال امری د خپل کار سزا عف الله معافی کړل الله تعالی عما دا سنسرب چې مخکې تیر شو دی ومن عاد چا چې بیا دا جرم کو فینتقم الله منه الله تعالی وتنا بدلا واخلی والله الله تعالی چې عزیز زبردست ذو انتقام بدلا غستون کړي او حل لكم صید البحر حلال لساسر پارا خکار د دریاب او طعام او خوراک داغو متان دا فیدی دی لکم ساسر پارا للسیاره او د پار د مسافرو وحرم علیکم او حرام دی پتا سبانی صید البحر خکار د وچه د زنګل ما دم تم حرما چې ترسو پر تاسو په احرام کې واتقوا الله ويرګ الله تعالی الذي چا ذات ته الیه غتب تحشرون تاسو جمع کړی شي جعل الله تعالی ګرځول الله کړل الله تعالی الکعبه کعبه البیت الحرام کور د عزت کور عزتمن قیامن سبب د قیام للناس د خلقو قیام سبب د قیام د ولاړې د ژوند سبب د ژوند لناس د خلقو والشهر الحرام او میاشت عزتمنی والشهر الحرام او میاشت د عزت والهدی او قربانی والقلائد او کونډه والا ساروی یا والقلائد هغه امیلون والا ساروی ذالک دا کارونا لتعلمو دې پاچ تاسو پوښی ان الله بشک الله تعالی چره یعلمو پویږي ما پاس باندې په سماوات چې بس مانو کړي او ما پاس باندې فلاد چې بس ما کړي وان الله بكل شيء عليم او الله تعالی پر شی باندې پوزات ته علم پوښی ان الله بشک الله تعالی چره شدید العقاب سخذاب ورده وان الله غفور الرحیم او بشک الله تعالی بخون کې مهربان دی ما علی الرسول نشته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الا البلاغ مگر رسول لی والله الله تعالی چې یانو پویږي ما پاس باندې تبدون چې تاسو ښکارا کوي او ما پاس باندې تکتمون چې تاسو پټوي قل ورته ولا استوی الخبيث ندی برابر گندا و طیب او پاک ولو اعجبک اگر چې خوندر کوي تعالی را کثرت الخبيث ډیرواله د پلیتای ډیرواله د گند شیزو فتقوا الله ویرګ الله تعالی نه یا اولل الباب اے دا عقل خاوندانو لعلکم تفلحون دې پچ تاسو کامیاب شئ